بلیه زه په کندهار کې یم او په چینل سبسکرایب کړئ. دا بریانی دی او دغه څنګ ته چې دا چکن وینګز دی. دا زموږ هیواد دی. دا هم د دغه فامیلي ځای څنګ ته یو بل فامیلي ځای دی. که موږ دا ځای انتخابوو دا داسې دی لکه کور غوندې هر څه یې پوره دي. ځوانان راغلي دي ناست دي یو څه خوري یو څه څښي ځینې بس خپل مجلس کوي د ملګرو. ستاسو حمایت موږ ته د مخته تګ چانس راکوي. د سلام په وړاندې کولو سره مو هرکلی کوم په خیر راسئ جوړ په خیر تکړه تازه هیله لرم چې ټول به جوړ و روغ یاست خوشحاله به یاست تکړه او تازه به یاست. تاسو به دا فکر کوئ چې د پټان لک چې کابل ته راغلی دی یا یو بل ځای دی. بلیه زه په کندهار کې یم او په کندهار کې د NFC په ښایسته رستورانټ کې یم یا هوټل، البته دې ته به هوټل وایو، خپل هوټل هم دی NFC هوټل. نو دا چې دلته څو برخې دي او کم خدمات لري پر دې به نن وغږېږم. خپله په منځنۍ برخه کې یو ډېر ښایسته چمن لري یا د ناستې ځای لري. ګورئ دا تاسې دلته مشتریان کښېني دغه ماحول څخه خوند اخلي. اوس خو نو ګرمي ده او په ګرمۍ کې بیا د مازدیګر څخه بیا د شپې تر 11-12 بجو پورې ځوانان راځي دغسې طبیعي ځایونه انتخابوي. دا ځایونه ډېر ښایسته جوړ سوي دي. ګورئ دا د ناستې دپاره یو ځای دی هغه دی او په منځ کې ګورئ چوکیانې دي ګلان دي یا ګلدان دي دا ټوله څه دلته موجود دي. نو چې رښتیا سي زه ډېر ځلې ورته راغلی یم په حقیقت سره یې ښایسته ځای جوړ کړی دی، ډېر خوندور ځای جوړ کړی دی. تاسې ګورئ دا هم ګروپي ځایونه دي چې دلته مثلا 4-5 ملګري دلته کښېني 4-5 اخواته 4-5 اخواته. نو دلته هغه خپل ډیرا یې جوړه کړي هغه ماحول یې جوړ کړي چې دوی خپل مجلس وکړي. د هغه تر څنګ دلته ګورئ دا بیا د ناستې دپاره نور ځایونه دي چې دا خپله هغه کسان چې څنګ وي او کښېني د دې طبیعت څخه خوند اخلي د هغو دپاره بیا دا ځای انتخاب کړی دی. دغسې هم د ګلانو په منځ کې بل داسې یو ځای دی ګورئ او دلته بیا ګورئ دا ماشاءالله څومره ښه ایسي په منځ کې دوې لارې وتلي دي چمنی دی او د ناستې دپاره ځای دی. نور نو داسې دې ماحول ته وګورئ چې دا د NFC هغه د منځنۍ برخه ده. یو طرف یې جلا څانګه د جلا ځای لري او بل طرف یې جلا چې دلته دوی د مسافرو دپاره د کرایې کوټې یا هم اتاقونه لري چې کسان کولی سي د 1 میاشت دپاره 2 میاشتو دپاره 3 میاشتو دپاره خپل ځای ونیسي دلته چې دا اتاقونه به په معیاري شکل جوړ وي یعنې هر اسانتیا او هر څه خدمات به پکښې کېږي. د هغه تر څنګ جمنازیم دلته شته چې زیاتره ځوانان د فوټسال لوبې دلته کوي. هغه هم یو ډېر پراخ جمنازیم دی او سونا لري. سونا یې څو برخې ده چې ګرمه خونه د ویکس خونه ده دغه تر څنګ د یخ اوبو عوض دی د ګرمو اوبو عوض دی د کوچنیانو دپاره عوض دی. نو دا څه هم پکښې دي او په دې برخه کې بیا دلته خوړنځای دی چې دلته کسان ډوډۍ خوري هغه څه چې دوی هغه کوم خدمات لري خلک هغه شان راغواړي او دلته د ملګرو سره نوشجان کوي. دا بیا د خلکو خوښه ده که چیرې دلته کښېني که سونا ته ځي که خوړنځای ته ځي که د بازیو دپاره جمنازیم ته ځي دا ټوله د هر چا خپله خوښه ده او دا هر څه په NFC کې موجود دي. نو زه چې څونه وغږېږم څونه د دې ځای صفت وکړم پر لږ به یې زه یې د مسؤل کس سره غږېږم چې دوی دلته کم خدمات لري څو ډوله خواړه لري مشهوره خواړه یې چیشت دي او دغه تر څنګ که وتوانېدلو اتاقونه به یې وګورو جمنازیم به وګورو سونا به وګورو. دا ټوله به په دې خپرونه کې سره راټول کړو په تاسو باندې به وګورو.
نو زما انتخاب هم دا دی چې تاسې راسئ د دغه ځای څخه خوند واخلئ. دلته خپل طبیعت رستا کوي. د سهار ناشتې هم لري، د ناشتو ترتیب هم لري، نور د بېلابېلو خوړو ترتیب هم لري. خپله د دې ماحول څخه ډېر خوند اخلي چې دغه مازدیګر مهال 2-3 د زړه یاران در سره ناست دي. دلته یو ساده خواړه دې راغوښتي، ډېر چې ستا وس په رسېږي هغه دې راغوښتي، نو بیا د دې ماحول څخه خوند اخلي. چپه چوپتیا د سکون دی، ټول څه دلته ستا. نو تاسې راسره اوسئ، خپرونه تر پایه وګورئ. هیله کومه سکیپوئ یې مه، تېروئ یې مه. او دغه تر څنګ یوټیوب کوم نه دی سبسکرایب کړی، نو د سبسکرایب باندې هم ستاسې سر خلاصېږي. سبسکرایب یې کړئ، لایک او کمنټ وکړئ چې تر څو زه نور تشویق سم او تاسو ته دغسې بېلابېلې خپرونې چمتو کړم، نه یوازې په کندهار کې بلکې د کندهار څخه وتلې ولسوالۍ نور ولایتونو ته، چې د جملې څخه ډېر خپرونې ما په نور ولایتونو کې هم ثبت کړي دي، خو یا ډېر ولایتونه لا هم پاته دي چې انشاءالله هغو ته به هم رسیدګي کوو. نو تاسې خپرونه تر پایه وګورئ. د NFC په اړه به نن تاسو ته ډېر ښایسته او جالبه معلومات درکړو. نو خپرونه راسره وګورئ، راسره اوسئ، زموږ سره اوسېږئ. زه یې مسؤل کس پیدا کوم، هغه به د دې ځای پر برابر ما ته نور وضاحت راکړي. تاسو یې تر هغه وخته پورې دغه ځینې پرې شاټونه وګورئ او خوند ورڅخه واخلئ. دوستانو رالمه د NFC سنوکر کلب ته. دلته هم ماشاءالله بیکګراوند هم ډېر ښه دی، لایټینګ هم ډېر ښه دی، او دغه تر څنګ شاوخوا ده دلته کولران بسته کړي دي، یعنې د چا ګرمي نه کېږي. نو د دې ځای د مسؤل استاد سره به وغږېږو، هغه به د دې ځای په اړه معلومات راکړي چې اصلا دا د سنوکر کلب یا دغه ګیم کېږي څنګه، او په دې اړه به مجلس استاد محترم را سره وکړي. زه به ورسم دغه خواته. زه خپله په دې ګیم نه پوهېږم، ښه دی چې څه پوه هم سم، او زیاتره خلک دي چې هغه هم خبر سي. سلام علیکم، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، ورور شی په خیر یې، صحت ښه دی؟ سلامت اوسې. نوم دې راته ووایه. محمد هارون یم، د کندهار اوسېدونکی، د نوم یې د NFC کمپلیکس د سنوکر مشر. ښه، ډېر ښه. ته دا راته ووایه چې دغه ګیم اصلا کېږي څنګه؟ دا گیم چې دی د اعصابي گیم دی، د اعصابو په مربوط دی. نو ځینې انډیوالان دوستان دی دلته راځي د اعصاب آرامش په خاطر. ښه. نو دا گیم چې دی عصبي گیم دی. ښه، انسان دماغ ور آراموي. آراموي بشه. ښه ښه ښه، ډېر ښه. خپلې څونه وخت کېږي چې دا زما خپل انشاءالله 3 کاله کېږي. دلې که یا بل ځای دې هم کار کړی؟ بل ځای مې هم کار کړی، هرات کې، نیمروز کې کار کړی وم. ښه، اوس دلته په NFC کې؟ هو دلته د NFC د سنوکر کې هم مدیر یم. ښه ښه، ډېر ښه. خوشحاله اوسې، آباد اوسې، جوړ اوسې. که د دغه دانو په اړه لږ راته ووایې چې مثلا دغه دانې کومې وظیفې اجرا کوي؟ دا دانې چې دی د عنصر دانې اول ور اچول کېږي، د دې بعد بیا کالر دی، بیا برته سور دی، بیا کالر دی. 15 دانې کالران پکې ایښول کېږي. اول کالران وړي، کالران 15 چې خلاص وي، بیا د 15 دانې ریدان چې خلاص وي، بیا د کالرانو نوبت دی. د کالرانو اول ژړ دی، بیا دا ګرین دی، بیا براون دی، بیا بلو دی، بیا پینک دی، بیا بلاک دی چې ګیم خلاصېږي. ډېر ښه، خوشحاله اوسې، آباد اوسې. خپله دا د سنوکر د هم ګیم دی، هم ساتیرۍ دی، هم ورزش دی. هم ورزش دی، هو بېشکه. خو دا ټولې برخې پکښې دي. نو ډېره زیاته مننه، آباد اوسې، خوشحاله اوسې چې د دې ځای په اړه دې راته وویله. نو ما او تا به پر ځوانانو دغه غږ کوو چې هم ساتیرۍ وکړي، هم ورزش وکړي. هم ورزش وکړي، بېشکه. او بیا که دا ځای انتخاب کړي، زه وایم ښه به په دې چې یو خو خپله استاد د دې همکاري ورسره کوي، او بل تاسو د ګرمۍ احساس نه کوئ. په دا دونه ټیټه ګرمي کې خو دلته داسې هوا ده چې هېڅ تاسې خسته کېږئ نه. نو استاد محترم، ستا کور ودان ډېره مننه. مننه، الله دې خیر درکړي، ژوندی اوسې، خیر اوسې، سلامت اوسې. خوږو لیدونکو، دا د NFC سنوکر کلب برخه ده چې دا مو هم در باندې وکتله چې هر څه ډېر مجهز دی. کې میزونه کې ګیم کې استاد دی، کې مثلا د دې ځای هغه لایټینګ دی، هر څه ډېر ښه دی. نو زما انتخاب بیا دغه دی چې تاسې راسئ، هم ورزش وکړئ، هم ساتیرۍ وکړئ. په هفته کې یوه ورځ یا 2 ورځې ورزش و، تفریح و ساتیرۍ ته وباسو. ولې چې هر څوک د هرې برخې سره علاقه لري، د هر ساتیري یا د هر ګیم سره علاقه لري، هغه باید وکړي. نو
ولې په اوته کې بیا د هغه خستګي لرې کېږي. نو دوستانو پروګرام جریان لري، تاسو را سره سئ چې د خیر سره د NFC یوه بله برخه در باندې وګورو، دا چې دا به کومه برخه وي زموږ سره اوسئ، خپرونه تر پایه وګورئ. نو رالم فامیلی ځای ته. دا ځای جلا دی، د دې ځای لاره جلا ده، یعنی دا نسته چې دوی د فامیل هغه خویندې داسې راسي هغه چې عمومي په هوټل کې راسي، یا بلکې د سړک په بله څنډه کې خپله لار لري، ځان ته جلا لاره لري، او بیا چې کله راسي نو دلته ښه محفوظ یو ښه ځای دی چې دا هم د فامیل دپاره دی. د میزو ته کښېني او دوی هغه خپل څه چې خوښېږي کوم خوراکونه چې هغه راغواړي او بیا دلته د خپل کورنۍ سره یو ځای نوشیجان کوي. ښه خبره دا ده چې په کندهار کې د ټولو هوټلونو دغه د فامیل ځای جلای، لاره یې جلای، نو د دې ځای د هم لاره د بل سړک سره ده، یعنی هیڅ کم مزاحمت به نه وي، هیڅ کم تکلیف به نه وي. پر هغه لار باندې کولی سي چې راسي، بیا فامیلونه دلته کښېني، هغه خپل غوښتل سوې ډوډۍ نوشیجان کړي. دلته منیو پرته ده، د دې منیو څخه دوی هغه خواړه اډروي، هغه خواړه چې اډر کړل نو بیا یې خوري. دا فکر کوم پیزاوې دي، د دې ځای پیزا ډېره مشهوره ده او ډېر خلک یې خوښوي، نو طبعا فامیلونه یې هم خوښوي او بیا نوشیجان کوي. خو پر دې به غږېږو چې د NFC خوراکونه چې دي کومې مشهوره خوراکونه دي، او پیزا او پلو ډېر خوراکونه به لري. نو لا هم تاسو راسره اوسئ، دا ځای مې ورباندې ولیدئ چې دا د فامیل دپاره دی، لاره یې جلا ده، او دغه تر څنګ دلته د AC سیسټم هم بسته دی، غټه پلازما هم پرته ده. دغه هغه پردې دي چې ځینو فامیلونه غواړي چې یو پرده کش کړي، نو هغه پردې هم شته. نو هر څه دلته پوره دي، او دغه تر څنګ ځینې پیغامونه یې پرېښي دي د نظافت برخه او د نورو میلمنو مزاحمت وایي مه کوئ، دا یو پیغامونه دي، میسیجونه دي. نو ځو د خیر سره بلې برخې ته، تاسې راسره اوسئ. د دغه ځای څنګ ته هغه اوس چې مخکې ورغلو دغه څنګ ته یو بل فامیلي ځای هم شته، دغه دی ګورئ، دا یو بل فامیلي ځای دی چې ښه ښایسته خواپاکې داسې کوچنی ځای دی. دلته هم کولی سي چې څو فامیله راسي او خپل هغه اډر راوغواړي او نوشیجان یې کړي. دا ګورئ، دا د صوفې او د میز سیسټم دی، هغه یې د ناستې سیسټم دی چې څوک کښېني او کوچنیان ورسره یا بالښت، نو هغه ځای هم شته. دا هم د دغه فامیلي ځای څنګ ته یو بل فامیلي ځای دی چې ما تر اوسه نه ولیدلې، نو زه باور یم چې تاسې به هم نه ولیدلې، نو اوس یې ووینئ او خبر سئ په دې چې دوی فامیلي ځایونه لري. البته دا VIP ځای دی. ښه، د فامیل لپاره یو هغه سو، یو دا سو، دا VIP دی، دا VIP دی، او بل غټ سالون هم لرو. هغه که چېرې مشتریان ډېر شي بیا هلته کښېنو. ښه، هغه به مو ګورو. 3 سالونه لرو. هغه آماده نه دی اوس؟ هغه اوس آماده نه دی، 2 ټیبل آماده دی، خو بیا هم چې مشتریان ډېر، یعنی عمومي د فامیل لپاره 3 سالونه شته. 3 سالونه. ښه، ته به خپل نوم راته ووایه. محمد رسول د دې ځای منیجر، مسؤل منیجر یم. ښه، ډېر ښه. نو محمد رسول جان به زموږ سره دا یو زحمت وباسي، د دغه NFC په اړه به معلومات راکړي. دغه ځایونه خو یې موږ وکتل، اوس به نور معلومات بیا دی راکړي چې مثلا ځو هغه د چیرې چې منیو وي دي یا خوراکونه آماده کېږي هغه ځای ته ځو، راسره اوسئ. ما چې مخکې یادونه وکړله چې هغه کسان چې فامیلونه یې راځي NFC ته، نو د هغو لاره جلا ده. ګورئ، دغه سړک چې دی دا جلا راغلی دی، دا د لمر خاته خواته دی، او د نارینهو سړک چې دی هغه د قبلې شریفې خواته دی، یعنی هغه نارینهو پر هغه لار راځي او فامیلي چې دی هغه به پر دې لار باندې راځي، یعنی خپله لاره یې جلا ده. خپله کولی سي چې پر دې لار باندې فامیل راولي او پر هغه لار باندې خپله نارینه راسي. نو دا مې درته وښوله چې د دوی لارې جلا دي. نو دوستانو رالو هوټل ته راپورته سولو، دلته ډېر اتاقونه دي، خو د څو اتاقو په اړه به وغږېږو د محمد رسول سره، د دې ځای معلومات به راکړي او اتاقونه به وګورو. محمد رسول وروره، په عموم کې څو اتاقه لرئ، څو منزله دي؟ په عموم کې هوټل بخش چې دی تقریبا 60 اتاقه دي او 2 منزله کې جوړ شوی دی، 10 اتاقه لوړ، 10 اتاقه لاندې.
2 منزل کې ښه 10 اتاقه 10 اتاق بلې یو اتاق به وګورو دا 204 اتاق آماده دي ښه دغه به وګورو ښه ماشاءالله ماشاءالله ګورئ اتاق ته چې راسئ خپل تشناب لري پاک او سوتره تشناب لري او د هغه تر څنګ دلته نور نو ته راته ووایه چې کوم خدمات پکښې دي چې راسو دلته اول اتاق ته مثلا د تشناب څخه چې لکه موږ شروع کړله د تشناب څخه مثلا شروع سي دلته چې هر شی ضرورت دی دلته لکه اطوال د برس دندان د غاښو کریم صابون هر شی یک بار مصرف ورته پروت دی آماده بیا نور وروسته ټي وي دی ورته او بل ایستی په هر اتاق کې جلا جلا سته او هر اتاق کې یخچال دی په یخچال کې اوبه او دا شیان آماده دي او اتاقونه بیا فرق کوي په بیت کې مثلا یو بیت دی سنگل بیت ډبل بیت دغسې 4 کسي دي او دغه دی ورسره مرکز ګرمي سیستم شته معنی چې د ګرمي په وخت کې باید ځای یخي د یخي په ځای باید ګرم وي او بله خبره دلته چې دی نور خدمات به موږ ورته ورکوو 24 ساعته برق کې وای فای ورته آن یې همیشه وخت او د دې ترڅنګ موږ ترانې ورته ورکوو ناشته فری ورکوو بریکفاسټ چې دی هر شی غواړي په رستورانت کې موږ ورته فری ورکوو د ورځ په جریان کې اوبه فری دي که چای غواړي فری دی ورته او د دې ترڅنګ تر ټولو مهم سونا ورته موږ فری ورکوو ښه ماشاءالله سونا هم پرې سوه پکښې کې سونا هم پکښې فری سوه د یو اتاق سره ښه ګورئ دوستانو تاسو چې راسئ که چیرې مثلا سیاحت کوئ یا مثلا څو ورځې دلته پاتېږئ بیا بل ځای ځئ نو ګورئ دا داسې سو لکه کور یعنې هر څه پکښې کې شته ګورئ چای شته سهارنۍ ناشته شته سونا شته دا پرېږدي دا په دغه اتاق پورې مربوط لري یو هغه چې تاسې نور خوراک کوئ هغه بیا جلا حساب دی ایسي شته په ګرمۍ کې او په ژمي کې مرکز ګرمي شته پلازما شته ګورئ دا دلته بسته ده پلازما آن ده او وای فای آن دی یعنې تاسو کولی شئ چې وای فای وګورئ او د باندې منظره که ګورئ نو بیا دغه پرده راکش کوئ دا وګورئ ماشاءالله څومره ښه ایسیا ټوله NFC تر لاندې ده اصلا که وایم ټوله اینو ننداره کولی شئ منظره کولی شئ ګورئ دا پرده بیرته دغه کوي بیا مزاحمت نشته او دغه تر څنګ دغه پرده به ښه خلاصه کړو دا دې وګورئ ماشاءالله څومره ښه معلومیږي دا دې ګورئ په دې ځای څخه تاسې ټوله NFC ننداره کولی شئ هغه د ګلدان او د فوارې غږ دلته له تاسې احساسولی شئ ناکه په ناکې مو فکر سم هغه به فواره لګېږي نو محمد رسول وروره دا د یوه نفر سو د 3 نفرو 4 نفرو د هم سته دوه او تر 4 کسانو پورې تر 4 کسانو پورې ستا خدمات دي پکښې کې دي نو دا ځای هم زما انتخاب دی ستاسو لپاره مې هم دغه انتخاب دی چې راسئ دلته څو ورځې او شپې چې تېروئ ښه په راحته به یې تېر کړئ د څونه وخت لپاره په کرایه ورکوئ دا فرق چې څنګه مشتریان یې غواړي ځینې دي چې قراردادونه کې د میاشتو دا ځینې داسې د 6 میاشتو موږ لرو او ځینې داسې بعضې یوه شپه هم تېروي دا فرق کوي یعنې د یوې شپې دپاره هم د میاشتو دپاره هم چې هر څنګه مشتري راځي او تاسو ورسره څنګه چې مشتري تقاضا لري موږ هغسې ورته خدمات ورکوو ماشاءالله ماشاءالله دا عینو مینې په زړه کې کله چې 2 عینو مینه را شروع کېږي نو عمومي دغه سړک چې لږ راسي مخته د NFC عمومي دغه هوټل او دغه ځای به ستاسو په مخ کې نو اوس چیرې ځو د خیر سره یو بل اتاق به وګورو بله بیا ورسو رستوران خواته بیخي سمه ده خلک به هم په تلوسه کې چې وروره دا د خوراک ځای را باندې وګوره چې کم خوراکونه دي نو هغه به هم در باندې ګورو اوس په لوړ پورته سو د څو بیډو ده یا د څو نفر اتاق ګورو زه به وګورم چې کوم اتاق کې مشتري نه وي مېلمانه نه وي هغه اتاق به وګورم بیخي سمه ده بیخي سمه ده خوښه مې ده نو درېیم منزل ته رالو ګورئ دا ماشاءالله څونه پاک سوتره خپل کاري ټیم یې ګړی په ګړی بوخت دی چې تر څو د دې ځای صفایي وکړي مېلمانه ناراضه نه سي او کوم هغه کثافات چې پاتې یا کم کچره چې هغه به هم له منځه تللي خو یو شی یادونه کوو کله چې موږ دغسې ځایو ته راځو باید د چاپېریال ساتنه یا پام خپله هم د ځان سره ولرو چاپېریال پاک وساتو محمد رسول وروره اوس بل اتاق ګورو د خیر سره اوس به دغه اتاق 306 اتاق دی دا 2 نفري دی ښه او دبل او ماشاءالله دبل بیت دی 2 نفري اتاق دی لکه نور اتاقونه ایسي جلا ورته لري انواري جلا سته یخچال جلا لري تشنابونه د غسل مجهز
نو هر شی چې دلته دی غواړي انشاءالله په هېڅ شی کې کمبودات نشته. ما مخکې یادونه وکړله چې دلته که موږ دا ځای انتخابوو دا داسې دی لکه کور غوندې هر څه یې پوره دي. ګورې که چیرې کښېنو کوچونه شته، که پرېوځو بیډ شته، د هغه تر څنګ ایسي شته، ساعت شته، د کالۍ هغه د کورتۍ د ځړېدو ځای شته او پلازما شته، یخچال شته او تشناب شته، د ضرورت ځای دی. دا ډېر مهم دی. دا هم شته. ګورې خوا پاکې سوتره او المارۍ شته. دا دې ګورې د المارۍ ده 2 کلکینان دي. تاسو کولی شئ چې هم دا طرف وګورئ او هم دا طرف وګورئ. دلته بله لار هم شته فکر کوم هغه به هم وګورو. نو دا سو د 2 نفرو اتاق، هغه و د 1 نفر اتاق. بیا د 3 دم لري، د 4 نفرو د هم لري، هغه هم د لیور سره موجود دی. اوس په دغه د باندې منظره هم وکړو. دا وګورئ ماشاءالله دا دی ټول عینو مینه در لاندې ده. زه خپله کله کله دغسې ځایونه خوښوم چې داسې راسم ودرېږم تر څو دغه منظره وکړم. ګورئ هغه د عینو مینې عمومي دروازه ده، د لولې غاړه ده، د هغه چې راتېر سئ د سات چوک دی، د هغه چې لږ راتېر سئ نو بیا به د NFC عمومي بس هغه دروازه سړک ته ده. تاسو کولی شئ چې بیا ورته راسئ. د باندې هم ښه ده، چمني ځای لري، خلک کښېني. ډېر وخت دلته نور ځوانان ناست دي، خورا طبیعت راسته کړی. دا یو د دوی دپاره یو ښه چانس دی چې دلته د دغه چمني کې کښېني، بیا د هوا څه خوند اخلي. هو دغسې دا خو د عینو مینې یو اصول هم داسې چې باید هر ځای خپل مخ ته باید د چمني یا شنه ساحه دپاره ځای پرېږدي. نو موږ هم پرېږدی خلک چې مثلا راځي داسې یو سم پاک ځای نه یې برابر دلته راځي نفسي مخ ته کښېني. دلته موږ ګروپان ډله ورته لګولې چې د دې طبیعت راستایي. بیخي ښه کور مودان خوشحاله اوسئ چې د NFC د عمومي مسؤل مشرتابه څخه به مننه وکړو چې په عینو مینه کې ښایسته ښارګوټ کې داسې یو پانګونه کړې ده چې پر یوه وخت څو خدمات لري، پر یوه وخت څو خدمات لري. دا هم د هر چا دروس تېرېږي، خو د دې کور ودان چې د هر څه دپاره بیا خپل دفتر جوړ کړی دی، خپل مسؤل یې ورته درولی دی، د هر څه یې ټوله منیجمنټ ور برابر کړی دی. نو محمد رسول وروره زه وایم چې یو ځل به بام ته هم وخېږو تر څو دغه د NFC شاوخوا ماحول نور ګرم باندې وګورو. مهرباني. سمه ده، زه د خیره لوړ. دغه د کابل د یوټیوبرانو یو ډایلاګ زما ډېر خوښېږي چې هغوی کله داسې منظره ګوري بیا نو دوی وایي به به به، ما ته ډېر ښه خوند راکړي. داسې وګورئ ماشاءالله څونه ښایسته معلومیږي. تاسو په دا فکر کوئ چې پټان په ډرون کې دی، خو زه د NFC پر بام ولاړ یم او د دې ځای څخه دغه منظره ګورم. لاندې فواره ده او دغه شاوخوا هغه میزونه چوکیانې پرتې دي. ګورئ ځینې ځوانان راغلي دي، ناست دي، یو څه خوري، یو څه څښي، ځینې بس خپل مجلس کوي د ملګرو آشنایانو سره. دا نو د NFC هغه مین برخه ده چې په دوبي کې دلته خلک ډېر خوشحاله ډېرې طبیعت رستایي. نو وخت هم د ماښام د اذانو دی، موږ به د خیره سره لمونځ وکړو. د لمانځه څخه وروسته به د هغه برخه در باندې وګورو کومه چې د ډوډۍ خوړلو ده. محمد رسول وروره دا راته ووایه چې عمومي پارکینګ هم لرو. عمومي پارکینګونه 2 دانې لرو، یو فرعي پارکینګ دی، یو عمومي پارکینګ دی. ښه 2 پارکینګ. ښه دا ګورئ وسایط مو هم ښه بېغمه سوله. ګورئ هغه وینئ هلته موټران ولاړ دي، په دروازه کې تاسو ته کارت یا پرچه درکول کېږي، بیا ستاسو وسایط په پوره ډول په حفاظت سره ولاړ دي. بیا نو راسئ د دې ځای څخه خوند واخلئ. او دغه شاته پارکینګ چې دی فرعي پارکینګ هغه خاص د فامیلي لپاره دی. فامیلیان چې راځي به په شا دروازه کې راځي چې مزاحمت شی نه ورته به موټران درې بېغمه خپل هغه لارې هم جلا دي په هماغه لارې. یعنې هغه لارې هم جلا سوه، دا لارې هم جلا سوله، پارکینګ هر څه یې جلا دي. ورې دا اسانتیا جوړه ده چې د فامیل لاره جلا ده، پارکینګ جلا دی، هغه تر څنګ د نارینهو لاره جلا ده، پارکینګ یې جلا دی. نو هر څه یې ښه په دقت سره او ښه په فکر سره یې پلان کړي دي او جوړ کړي دي. نو زه به نور نه غږېږم ځکه چې هر څونه وغږېږم پر دې ځای باندې دا صفت یې کم دی. راځئ زموږ سره چې نوره برخه یې در باندې وګورو. اوس نو د خیر سره بره چیرې ځو؟ اوس به ولاړ سو دننه رستورانت ته به ور ولاړ سو، بیا به خیر سره ورسو جمنازیوم ته. سونا خو پاتې دی، نن متاسفانه موږ سونا نسو کتلی، په سونا کې یو څه کار روانه ده د نظافت په خاطر، اوبه موږ چینجوو او یو څه شیان ترمیمېده دي، هغه به بل وخت د خیر سره وګورو انشاءالله. و موږ غوښتل چې هغه هم راولو، خو هغه داسې حساب سو چې هغه اوبه یې چینجوي او څه دغه د نظافت پر برابر باندې کار ورته کوي. نو هغه بیا د خیر سره بل وخت ګورو. بام ته چې راپورته سئ دلته نو بیا بیخي عینو مینه تر لاندې سوله. ګورئ دا 2 عینو مینه ده
تر هغه سیمه پورې چې تاسې سترګې دید کوي لیدلی سئ. اوس نو چې لږ لږ نور هم ماښام کېږي د عینو مینې هغه ګروپان او لایټینګ ډېرېږي د دې ځای د دې طبیعت څخه نور سړی خوند اخلي. نو زه به د خیره سره لاندې او لاندې به نور مجلس کو راسره اوسئ. نو اوس د خیر سره محمد رسول جان دننه رستورانت به ورشو دننه څه آماده دي او د دې ځای پر دننه برخې باندې به هم وغږېږو انشاءالله. راځئ د خیره دوستانو چې دننه برخه وګورو. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نو دلته تا فکر کوم ټولې منیو دي دا د منیو عکسونه دي د ځینو او د ځینو د اسکریم هم دي او دغسې ډېرې برخې دي. او په هر پلازما کې چې دی په هر صفحه کې چې دی جلا جلا بخشونه دي. مثلا په یو کې کریانې دي، په بل کې آیسکریمان دي، په بل کې جوسان دي، په بل کې فاسټ فود دي، په بل کې وطني شیان دي، چاینیز دي، هر دغه جلا دي. هندي خوراکونه موږ لرو، دغسې چاینیز ته دا ګرده په جلا جلا پلازما کې لګېږي. ښه ډېر ښه. پر یوه وخت څو کسان دلته خوراک کولی سي؟ دا برخه ده او هغه برخه ده. دواړه په دواړه سالون کې تقریبا تر 180 کسان همزمان په یوازې په سالون کې او د باندې 300 کسان. د باندې 300 او 180 دلته او د باندې برخه ډېره ده. د باندې برخه عمومي څو خوراکونه لري تقریبا؟ عمومي خو بیخي ډېر دی. داسې حساب نسم درته ویل، تقریبا داسې 280 الی 300 رقمه شیان دي، مختلف بخشونه دي. ښه دلته فکر کوم یو میز هم آماده شوی دی د خیر سره. دا میز لکه چې مشتری لمانځه ته تللی دی هغه دپاره آماده دی. اوس هغوی لمونځ کوي راځي خپل ډوډۍ دغه چیش و چیش دي په دغه میز کې چې پروت دی. یو روش دی، پسې هغه چکن تکه کباب دی، دا بریاني دی، او دغه څنګ ته چې دا چکن وینګز دی، تکه کباب، او پسې قابلي پلاو دی، ورسره سلاد لږ سلاد ورسره کېدای شي مشروبات او ډوډۍ او دا نور شیان به را دي وروسته دغه کې ادرول کېږي. بالکل ماشاءالله. د وای خواړه د رنګه خوړل کېږي. رنګ ته چې ګورو بس زړه مو دا غواړي چې ورو ورو بس چوکیانې راکش کړو، ژر کښېنو ویې خورو. نو د دوی د نوش جان سي دارو درمان دي سي دا د NFC ځینې خوراکونه دي. ګورئ دغه ګراک مشتری راغوښتي دي، اوس به راسي دغه به د خیره نوش جان کې ماشاءالله ډېر صفا او منظم او ښایسته میز یې ورته چمتو کړی دی. او دغه تر څنګ مخامخ څه وینم محمد رسول جان؟ دا چې دی زموږ جوس بار دی. جوس بار برخه ده، په دا کې موږ د جوسان دي او اسکریمان دي. دغه کنټرول یو څنګ ته چې دی چایخانه دی، هغه چې بیا مختلف چای موږ لرو. انار چای دی، طبیعي انار چای، طبیعي مالټه چای، طبیعي لیمو چای، طبیعي لیمو نعناع ادرک سره مکسیږي، او دغسې کافي او دوپټې هغه څنګ ته دي. ښه یعنې د طبیعي میوو جوسان او چای او کافي دا چې دي دا هم دلته موجود دي. ماشاءالله ډېر یو ښایسته او خوندور ځای ورته جوړ کړی دی. دغه تر څنګ هلته دوشیانې دي او دا خو نو عمومي ګورئ دا عمومي د ډوډۍ خوړلو ځای سو. محمد رسول جان څو کسان در سره پر کار دي؟ اوس 50 کسان یوازې په رستوران کې دي. ماشاءالله. او نور بخشونه هم دغسې خپل پرسنل جلا دي، تقریبا تر 90 الی 100 کسانو پورې رسېږي. دا څونه ښه خبره ده. ګورې دلته اول دونه ډېره سرمایه ګزاري سوې ده، داسې یو ځای جوړ سوی دی او دغه تر څنګ دلته د 90 یا د 100 شاوخوا کسان دلته په کار باندې بوخت دي چې دا تقریبا 100 کوره د دغه ځای څخه روزي وړي. هغه خو نو چې حساب ورته وکړي چې هغه په زرنج کې شام ورته راوړي د هغه لا بس کور ته یو څه ځي. نو خدای پاک ته دوی پر کاروبار باندې برکت کښېږدي، خدای دې دوی خوشحاله لري، آباد دي، پرسونل هم ماشاءالله ډېر باادبه او ښه ځوانان دي. پر وخت باندې د ګراک او مشتری هغه خواهش یا هغه ډر ته ځان رسوي. نو دا سوله هغه د ځینو خوراکو منیو وي، دا سوله د ډوډۍ خوړلو میزونه او هغه کوچونه دي، او دا هم چایخانه یا کافي د دې ځای سو. نور نو عمومي تاسې دا ځای وینئ چې ماشاءالله ډېر پاک او
د چاپریال ساتنه ډېر سوې ده او منظم دی، لایټینګ و کولر و سیستم یې ټول اماده دي. دا زه وایم تاسو چې راسئ بیا به تاسو ته معلومه سي چې واقعا هم د NFC ټول خدمات په ستایلو باندې ارزي او په سپورټولو باندې ارزي. محمد رسول جان نور څه لرو؟ نور بخشونه دلته موږ شینواري بخش لرو، هغه کې هلته د باندې دی، بیا به ورسو وګورو. شینواري اوس په کندهار کې ډېر مشهوره دی او ډېر خلک یې پېژني. دا چې تاسو په کمره کې وینئ دا فالوده دی، کېدای شي مشتری اډر ورکړي. دا اوس هغوی جوړ کړی دی. نو هغه مخته چې کوم ماشین دی هغه رول آیسکریم ماشین دی، هغه چې دلته بیا آیسکریم دی، مثلا هر میوه چې مشتری غواړي هغه څخه موږ جوړوو. یعنې چې د هر کم میوې اډر درکړي تاسو د هغه څخه یې ورته جوړوئ؟ د هغه څخه یې جوړوو. یو ما شیدې ورسره ګډېږي، نور هغه د مشتری مخکې چې مشتری خپله وګوري د طبیعي میوې څخه، که څه تازه میوه یې که څه وچه میوه یې د هغه څخه جوړېږي. او په کندهار کې یوازې موږ یې لرو او ډېر مشتریان ځینې راځي دي او ډېر مشتریان ځینې خوشحاله دي. ماشاءالله ډېر ښه. دغه استاد زیاده ملګري په کار باندې هم بوخت دی. جوړ په خیر؟ ښه وروره په خیر، خیرات کراري د جوړه. سلامت اوسې. نوم دې راته ووایه؟ نوم یې زلمی. زلمی جانه څونه وخت کېږي دلته په کار باندې بوخت یې؟ 3 کاله کېږي انشاءالله. څونه خوشحاله؟ ډېر خوشحاله یم، شکر دی الحمدلله. ماشاءالله په خپل وطن کې په خپل ښار کې او دغسې وظیفه نو خود به ډېر خوشحاله یې څوک؟ شکر دی الحمدلله، شکر دی ورور خوشحاله یو، د مدیرانو سم خوشحاله یو، د رئیس هم خوشحاله یو ورور. شکر دی ښایسته کار مو دی، ښایسته خواري مو ده ورور، بیخي ډېر خوشحاله یم. خدای دې خوشحاله لره، پر ځواني دې برکت یې ماشاءالله. وګورئ دا جوس دا فالوده یې جوړه کړه، مستانه فالوده دا موږ سپیشل فالوده ورته وایو. ځینې خلک ورته مستانه فالوده باندې ډېر پېژني، خو دا دغه څه مختلف دي ځکه ګورئ په دې کې بادام دی، کاجو دی، شریخ دی او ریحان دی، فکر کوم دغه کباب هم پکښې ډېر شیان پکښې دي، شیدې. دا زموږ د بازار سره فرق لري او مشتریان د دغه فالودې څخه ډېر توصیف کوي او ډېر ځینې راضي دي. نو چې کوم شی موږ مشتری خوښوي موږ هغسې یې ساتو. که چېرې بیا په هغه کې شکایتونه راځي یا مثلا مشتری غواړي چې تغیرات پکښې راسي، هغه کې بیا موږ تغیرات خو د دغه شی څخه مشتریان ډېر خوشحاله دي. بلکل به ډېر خوشحاله یې، ښه خواپاک او ډېر ښایسته. په دغه ګرمۍ کې نو بس راسئ، نوشي جان یې کوئ او خوند پر واخلئ. نو مخته د خیر سره ځو دا برخه مو وکتله، هیله ده چې په بشپړه ډول مو کتلي او ستاسو پوښتنې جواب سوي. ځکه ماته ډېری کسانو وویله په کمنټو کې چې د یو خوړنځای ته ولاړ سئ، یو هوټل ته ولاړ سئ، رسټورانټ ته. نو زه راغلم ستاسو غوښتنه مې پر ځای کړله او په کندهار کې په عینو مینه کې مې دغسې یو ښه ځای انتخاب کړئ چې تر څو ستاسې هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه ټوله په دغه ځای کې موجود دی. دا یو کور دی، دا یو ستاسو د غوښتنو هغه مجموعه ده. دلته ډېر څه وینم. او دلته شینباب دی، دیزرټس دی. نو ډېری مشتریان چې ډوډۍ خوري ډوډۍ د باده برابر چای سره د شینباب استعمالوي. فرنیز ته پکښې کې شیرخرما دی، کمال پاشا دی، دغه چې دی دا پستا ملکي کیک دی. پستا ملکي کیک دا د پستا څخه جوړېږي او څنګ ته چاکلیټ کیک دی او څنګ ته چې دی ترکیش ملکي کیک دی. محمد رسول جان دې کیک ته مې وکته، کابل مې را په یاد سو. موږ په اختر و بیا ولاړو د ملګرو سره کابل ته. نو هلته یو ځای ولاړولو، دغه هوټل یا د رسټورانټ نوم یې اوس هیر دی. هلته یې چای راواخیستلې، د چای سره یې دغه کیک راواخیستی. پر ما ملګرو ته وویله ما دا څونه شیرین دی، دا څونه خوږ، څونه ښایسته او دا په کندهار کې ولې نسته؟ بره یې ویله چې سته. ما هل چیرې ول په NFC کې. نو اوس چې راغلم هغه کیک مې را په یاد سو او هغه صحنه مې را په یاد سوله. دغه کیک بیخي ښایسته کیک دی، خو دا د شیدو داسې ډک. دا ډېر مشتریان خوښوي. تقریبا دا 15-16 کاله کېږي چې موږ یې لرو او اوس یې مشتریان ډېر ځینې راځي. ډېر ښه. ګورئ دا د کیکانو برخه سوه، د خوږو برخه سوله. هغه خلک چې خواږه خوښوي نو هغه هم دلته موجود دي. بس چې دلته راغلاست هغه څه هم ستا د ډوډۍ وروسته چې مو څه غوښتله هغه هم ستا. دلته دا د معلوماتو څانګه ده چې تاسو دلته معلومات کولی شئ او هغه اډر چې تاسو کښېنئ هر ځای بیا اډر دپاره ګرسون درځي او ستاسې څخه هغه اډر رااخلي. دغه هم یو برخه ده. ګورئ دغه هم یوه برخه ده ماشاءالله. هلته خواته د میزو برخه ده او ستاسو چیرې په راحته یاست، ستاسو چیرې په استراحت یاست، هلته تاسې کښېنستلی شئ. محمد رسول جانه د خپرونې په دې برخه کې داسې به لږ ووځو، دا ځای به وګورو او په عموم کې خپل یو پیغام میسج هیوادوالو ته پرېږده چې د NFC اړوند دي هم کولی شئ که عمومي هم کولی شئ. داسې خاص پیغام نه لرم. یوازینی پیغام مې دا دی چې غوښتنه مې دا دی چې زموږ هیواد
پرمختګ وکړي، زموږ هېواد ترقي وکړي او زموږ هېوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې د ده هېواد د پرمختګ او ترقي لپاره کار وکړي، هر یو خپل په اندازه. بالکل. نو کور دی ودان چې په دغه مصروفیاتو کې په دومره ستړیاو کې بیا دې هم ماته وخت راکوي، ستا کور ودان چې ځان دې راسره په زحمت کوي، ډېره زیاته مننه. هیله کوم موږ په خدمت. سلامت اوسئ. خوږو لیدونکو دا NMC وه په کندهار کې د عینو مینې په ښارګوټ کې یو ښایسته او برانډ هوټل، یعنې هوټل سونا جمنازیم. البته د یادونې وړ ده چې جمنازیم مې ونه کتی. خیر زه ورځمه جمنازیم هم ګورم، تاسې راسره سئ چې هغه هم وګورم. خپرونه لا هم ادامه لري. بالکل او 100% خارج نه دی، دا عینو مینه ده او دا د شپې برخه ده، د شپې ماحول یې دی چې ډېر ښایسته معلومیږي. مخکې د دې چې جمنازیم ته ورځم نو ومې غوښتله چې یو وار بیا بام ته راوخېږم او په تاسو باندې دغه د شپې ماحول وګورم. په دغه ماحول کې او په دغه لایټینګ کې د دې ټولو لایټینګو په منځ کې NMC ده. د دې راسئ او د دې ځای څخه د دې منظرې څخه خوند واخلئ، هغه د چا په اصطلاح انجوای وکړئ او تازه هوا احساس کړئ. نو دا زه بام ته راختلی یم، دغه عمومي دروازه ده. داسې نو بیا د غره تر سره پورې یوازې بس همدغه ښکلا ده او همدغه لایټینګ دی او دغسې ښایسته ماحول دی. په دغسې ماحول کې نو دغسې ځای انتخابول او 2-3 د زړه یاران، نو بیا به په صحیح معنا به مو ساعت تېر شوی. دغه د عمومي لارې برخه شوله او دغه عمومي انګړ دی د NMC عمومي هغه منځنۍ برخه ده. یوه یادونه بیا باید وکړم چې ما غوښتله چې یو سونا پاته شول، هغه په دې خاطر چې د اوبو تبدیلي شروع، اوبه یې تبدیلولې د نظافت په خاطر. دوی کوشش کوي چې ژر د اوبه تبدیلي کړي تر څو هغه کسان چې راځي دلته بازي کوي، هغه بازیګر چې راځي دلته بازي کوي، نو د هغو دپاره به چاپېریال ډېر خوندور وي. اوس هغه وخت و چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي چې دغه ځای پاک کړي، سوترای کړي، نظافت، او بیا د سبا بیا د خیر سره خلاص دي. نو بیا به انشاءالله که ژوند و بیا بل وخت راسو د خیر سره ژوند دي. دا خو زموږ په مخ کې دی او موږ د دې ښار وګړي د هر ځای داسې دي لکه زموږ خپل کور یې ودان، د دې کور ودان چې موږ ته وخت راکوي او موږ خپل د دې ځای وړ وبوللو چې داسې خپرونه ورته جوړه کړو. نو راځئ د خیر سره چې جمنازیم در باندې وګورو، هلته به نو بیا خپرونه پای ته رسېږي. نو دا د NMC جمنازیم دی چې اوس هم څو ځوانان راغلي دي امادګي نیسي د بازۍ دپاره، یو بازۍ صحیح کړې ده. نو دا خپله ځان ته مینهوال لري او خپله ځان ته لوبغاړي لري. د دې لوبې دپاره دغسې یو ځای انتخابول هم ډېر مهم دي، ولې دا ځای چې دی ښه مجهز دی، ښه جوړ دی، په دې باندې مصرف شوی دی، په دې باندې کار شوی دی. نو کله چې موږ دغه بازي انتخابو باید دغسې یو ځای انتخاب کړو چې تر څو هغه بازي په منظم شکل مخ ته ولاړه سي. د ځوانانو بازي شروع کړله چې رښتیا سي زما خو زده نه دی، خو پښې مې کاږي چې ورسم اول ته د دوی سره وځغلمه. خو دا ځوانانو ډېر خواري کښلې ده او په ډېر وخت سره یې دې ځای ته ځان رسولی دی. نو دا د هغه کسانو دپاره وایم چې په دې کې د جمنازیم برخه شته، د سونا برخه شته، د هوټل برخه شته، د اتاکو برخه شته، د فامیلي ځای برخه شته. دغسې ستاسې د خوړو دپاره چې تاسې کوم څه خورئ د هغه ځای مو هم در باندې وکتئ. په عموم کې مې ټول NMC در باندې ولیدله. نو زه هیله لرم چې دغه خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلي، څه ګړی مو پام په بله شوي او د دې پر برابر تاسو ټولې پوښتنې حل شوي. نو نور پر همدغه ځای ماته اجازه راکئ تر بلې خپرونې چې زه ستاسې په حضور کې حاضرېږم. ښه وختونه ولرئ، ښې چارې ولرئ. د الله په امان. زموږ هیواد یعنی زما، ستا او د ټولو انتخاب. مننه چې زموږ سره یاست.